بګرامۍ ولسوالۍ په مختلفو ساحو کې به چې د هېوادوالو نه د برچې په زور او د چړو په زور او د توپنچو په زور به یې موبایلونه او پیسې غلا کولې. هغه اووه کسیزه ډله د بګرامۍ ولسوالۍ زړورو پولیسو ونیوه او په دې ډله کې یوه درې کسیزه ډله ده چې هغې سره درې میله اسلحه سره وه او د نور دوه کسان چې هغې سره چاړې او برچې سره وي چې د بګرامۍ په مختلفو ساحو کې یا د نورې ولایت په مختلفو ساحو کې به د برچې او د توپنچې په زور د هېوادوالو نه مولونه قیمتي اجناس غلا کول. د دوسیانې کور روان دی، کله چې دوسیه تکمیل شي نو قضایي او عدلي ارګانونو ته به وسپارل شي. پرون ماښام چې موږ یو نفر راځي که زوم یو بل ملګری مو یاسر نومیږي موټر ته مو راجګ که یو مو ترې موبایل واخیستی او دوه درې خلطې سامان یې و چې د بوټونه او کالي پکې ول، ګوتمې وې، ساعت یې و، دا مو ترې واخیستل د چاقو په تهدید باندې او بیا د ولسوالۍ مجاهدینو ونیول. پرون شپه د یو ملګري سره چې امرالله نومیږي د یو تنه موټر ته راجګ او موبایل، ګوته، ساعت او څه سامان، بوټان او جاکټونه شیان یې و، دا هم د چاقو په تهدید ورڅخه واخیسته او بیا بګرامۍ ولسوالۍ مجاهدینو ونیو. د بګرامۍ ولسوالۍ په مختلفو ساحو کې موږ خپلې شمېرې تقسیم کړي دي، خو د پولیسو دوې عاجلې شمېرې موږ لرو چې یوه د وزارت داخله ده او بل د موږ د لویې قومندانۍ ده چې یوه 100 شمېره ده او بل 119 شمېره ده. هېوادوال که د داسې نوع مشکلاتو سره مخامخ شو دی کولی شي چې د دغو شمېرو سره رابطه وکړي او موږ د دې مشکلاتو ته په ټیم رسیدګي